السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، پرون ورځ په خوست کې یو لوی غمیزه، یو لوی غم او درد او یو لوی ظلم ترسره شوی دی چې یو څه ځوانان راجګ شوي دي او د یوې کورنۍ هغه د ماشومانو او د زنانو په شمول 10 کسان یې هغه په شهادت رسولی دي. دا چې د افغانستان لپاره او د مسلمانانو لپاره دا یو ډیر بد خبر دی، نو نه مې غوښتل چې دغسې خبر نشر کړمه، خو لیکن یوه خبره مې په ذهن ته راغله چې دغه یو دوه پوسټونه زه دلته تاسو ته نشر کومه چې هغه د افغانستان او د اسلام دشمنان چې هغه په خارج کې ناست دي او هغوی هلته افواهات او بېهوده او بېځایه خبرې نشر کوي، د افغانانو زړونه ورباندې د اسلام نه او د مسلمانانو نه تېروي. نو هغوی ناست دي همدې لپاره دي، هغوی د کفارو لخوا روزل کېږي د دې لپاره چې هغوی دغسې بېځایه خبرې نشر کړي. نو تاسو د دوی دا پوسټونه لیدلی شئ چې هغوی د دغه پیښې په اورېدلو سره سمدلاسه بغیر د کوم ثبوت او د دلیل نه دوی افواهات او دا خبرې نشر کړي چې دغه د طالبانو د استخباراتو لخوا دغه کورنۍ په شهادت رسول شوې ده. خو لیکن خبره داسې نه وه، خبره د یو شخصي بدو وه چې هغه کسانو په خپل مابین کې بد درلودل، یو د بد غچ اخیستلو په خاطر باندې یو دغسې لوی ظلم ترسره کړ او هغه کسان اوس لله الحمد د اسلامي امارت لخوا نیول شوي دي چې هغه قضیې ارګانونو ته محکمې ته سپارل شوي دي چې له تحقیقاتو وروسته به هغوی ورته خپله سزا واوروي. خو لیکن یوه خبره مسلمانانو ته کومه چې د دغسې بېدینه خلکو، د اسلام نه وتلیو خلکو په خبرو په افواهاتو باندې هېڅکله ونه غولېږئ. دغه د انټرنیشنل او یا زویا نیوز یا نور هغه رسنۍ چې هغه د اسلام په ضد او د امارت په ضد نشرات کوي، د دوی هغه کوم ویاندان، هغه کوم خبریالان چې دي، کوم مسلمان ته چې په لاس ورغلو که یې ووژل د دوی اسلام د دوی د مرګ جواز ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په احد کې د هغه غاښ شهید شو، صحابه کرام شهیدان شول، نو یو څه خلک راجګ شو، هغوی په مدینه منوره کې یو چیغه او ننداره ګډه کړه د دې دپاره چې مسلمانان کمزوري کړي. یو څه منافقینو خبره ګډه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې شهید شوی دی. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد نه راوګرځېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله یو څه ایتونه نازل کړو چې هغه ممکن په سورت احزاب کې په 22مه سپاره کې راځي. نو په هغه آیاتونو کې والمرجفون فی المدینه، په دغه آیات کې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دغه خلک چې په مدینه منوره کې اوازه ګډه کړې وه چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ اوازه ګډ کړې وه، نو هغوی په باره کې الله جل جلاله فرمایي چې هغوی ونیسئ او هغوی قتل کئ او دا ملعونین دي، دا د اسلام نه وتلي دي. نو دغسې دغه د میډیا هغه خلک چې د اسلام او د اسلامي نظام د امارت خلاف نشرات کوي، نو دا هم د اسلام نه وتلي دي. نو د دغه آیات په بنیاد باندې د دوی مرګ روا دی. هر چا چې ووژل ورباندې غازي کېږي او مجاهد کېږي، د دوی مرګ مردار دی او دوی په مردرېږي. ځکه دوی د اسلام د کمزوري کولو لپاره، د مسلمانانو د اسلام نه د زړه تېرېدلو لپاره، د مسلمانانو د یو اسلامي هیواد نه د زړه تېرېدلو په خاطر دوی هغسې بې اساسه نشرات او خبرې خپروي چې د دغه آیات په بنیاد باندې دوی پې کافر کېږي او د دوی مرګ مسلمانانو ته روا دی. هر چا چې ووژل، نو اسلام د دوی د مرګ جواز ورکوي. نو د دغسې بېهوده خلکو، د دغسې چټي خلکو د نشراتو نه باید ځانونه وساتو او د دوی نشرات هېڅکله تعقیب نه کړو. ډېر مسلمانان دي مونږ چې هغه مخکې د دې چې هغه د امارت یو رسمي ادرس تعقیب کړي او یا یو خبرې ته انتظار پاتې شي، بس نو همدغه خبره بدرګه کوي او دا خبره بس مني چې دا رښتیا د امارت د طرفه شوې وي. د اسلامي امارت شعار اسلام دی، نو تر هر څه کې به دوی ته اسلام مخکې دی. هېڅکله نه په تاریخ کې داسې ظلم د اسلامي نظام لخوا شوی دی او نه به انشاءالله داسې یو ظلم د مسلمان د طرفه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.